السلام علیکم دوستانو، درېیمه پرلپسې بریا مو مبارک سه. افغان اتلانو د کاردان پوهنتون د اتلولۍ جام په وروستۍ او درېیمه لوبه کې سیالي ایرلنډي لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د 3-0 په توپیر لوبلړۍ خپلوي. په ستر توپیر د دغه لوبلړۍ بریا ټولو هیوادوالو او د کرکټ مینوالو ته مبارک. د افغانستان په بیټینګ کې د تل په شان نن بیا هم ستونزې موجود وې. په اوله کې لوبه ډیره تیزه پیل کړه، بیا ژر وکټ یې ولاړه، دا چې اخر کې هدف هم کښته سو، خو بیا هم ځینو لوبغاړو ښه لوبه وکړه. رحمان الله په 10 بالونو باندې 22 منډې ترلاسه کړې، جاوید احمدي په 10 بالونو باندې 19 منډې ترلاسه کړې، رحمت شاه په 9 بالونو باندې 2 منډې ترلاسه کړې، حشمت شایدي په 25 بالونو باندې 10 منډې ترلاسه کړې، اصغر افغان په 82 بالونو باندې 41 منډې ترلاسه کړې، محمد نبی په 40 بالونو باندې 14 منډې ترلاسه کړې، نجیب زدران په 0 آوټ سو، راشد خان په 40 بالونو باندې 48 منډې ترلاسه کړې، مجیب زدران په 18 بالونو باندې 18 منډې ترلاسه کړې او نوین الحق په 7 بالونو باندې 10 منډې ترلاسه کړې. د ایرلند په بالرانو کې ینګ په 8 اورونو کې 61 منډې ورکړې، 3 مهمې وکټې ترلاسه کړې. میک براین په 10 اورونو کې 22 منډې ورکړې، 1 وکټ ترلاسه کړې. لیټلی په 7 اورونو کې 22 منډې ورکړې، 1 وکټ ترلاسه کړه. سمی سنگ په 10 اورونو کې 13 منډې ورکړې، 3 مهمې وکټې ترلاسه کړې. ټیکټور په 8 اورونو کې 52 منډې ورکړې، 1 وکټ ترلاسه کړه. ایرلند په 40.1 اوور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 213 منډې ترلاسه کړې. پول سټارلینګ 118، میکالم 3، بلبرني 15، ټیکټور 24، کمپر 12، ټکر 22، سمی سنگ 20، ایډار 2 او میک برین 14 منډې ترلاسه کړې. لوبه په 14 منډو وبایلل. افغان بالرانو نوین الحق په 1.1 اوور کې 45 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیستل. مجیب په 10 اوور کې 43 منډې ورکړې، 2 وکټ یې واخیستلې. محمد نبی په 10 اورونو کې 53 منډې ورکړې، 1 وکټ یې واخیستل. ګلبدین نایب په 3 اورونو کې 23 منډې ورکړې، کومه وکټ یې نه واخیستل. راشد خان په 9 اورونو کې 90 منډې ورکړې، 4 وکټ یې واخیستلې. جاوید احمدي په 8 اورونو کې 15 منډې ورکړې، کومه وکټ یې وانخیستل. لوبه افغانستان په 14 منډو وګټل. دا و د نن ورځې ویډیو. که دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، که په دې چینل کې نوی یاست د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.